د پیر بابا رحمت الله علی په مزار کې د سر واندي دا ویډیو سو غره په دې باندې یو سو مهمه ضروري خبرې کول د سغواړم لومبي ویډیو ګوره رب د نوري پتا شوه د رحمت اوست زمانه دستگیر بابا نظر د کرم وکړه ما پیر بابا نو پدر کې دی جړې ګم د فقیر بابا نظر د کرم وکړه ما پیر بابا نظر د کرم وکړه یقینی طور پر پیر بابا د الله رب العزت یو غټ ولی برگزیدہ بندو مقرب بندو د دې په دې کې شک نشته لیکن د دې دا مقصد نه دی چې موږ د پیر بابا چې مزار پاغي کې ودرېږو داغه نه مدد غواړو داغه نه دا درخواست کو چې ستا په در کې ولاړې ما په موږ باندې کرم وکا زمونږ مدد وکا زمونږ مشکلات حل کا یقینی طور پر دا کلم کله شرک زکه چې مدد کوونکې ذات صرف الله رب العزت ذات منګه بدقسمتی دغه د زمونږ په دې معاشره کې تر اوسه پورې دا جهالت موجود دی حالانکه ضرورت یو واقعي بیان کما 2005 خبره چې کم کال باندې زلزلہ رااله زه په کلی کوم پای وخت کې نو دا زلزلہ چې رااله نو پای وخت کې با انسان پسمه ګره شو ټیراوي دي نو چې شروع کې کوم جټکرا لزر ارتاو شو نو ما وکړه مخامخ یو زمون په کلی کې یو زنانه او بوډۍ و الله دې وبخي وفات شوې ده نو هغه د شي بلاري باندې منډه وهله او وی پیر بابا په نه کې راورسي پیر بابا په نه کې راورسي یعنی پیر بابا زمونږ مدد وکړي حالانکه دغه موقع د الله رب العزت نه د مدد د غوښتو یو موقع وا ځکه چې د الله رب العزت طرف نه یو قهر د الله رب العزت طرف نه یو مصیبت راغله په هغه زلزلہ کې ظاهر خبره ډېر تبعی شو لیکن د خبرې مقصد دغه دی چې مخکنی چې کوم څومره مشران تیر شوي دي غریبانو هغه ته د دین په حواله سره ناپوهو هغه ته چې کوم د دین د قرآن او سنت چې کوم تعلیم او د هغې نه خبرو ډیر شخص داسې زمونږ مشران تیر شوي دي هغه بس باباګانو بس دو اته کې چې کوم د جنډې منډې به ولګولې بیا به چې بای دا چې کوم باباګانې دا به زمونږ بیړه پار کوي نو یقیني طور پر هغه خو داسې خلک چې هغه ته علم نو رڼایو ته نه لیکن نن خو چې کوم دی الحمدلله د دین اسلام قرآن او سنت دا خو هر کور ته هر ماشوم بچی ته چې کوم دی په دې حواله سره تعلیمات رسیدلي دغه شانتي په دې کراچي کې عبد الله شاه غازی رحمت الله علیه غړ د الله رب العزت ولی تیر شوی دی هغه مزار ساحل سمندر سره قریب دی ته هغه په حواله سره د خلکو د عقیده ده د باز خلکو چې کوم شرکی عقیده لري چې پیر د عبد الله شاه غازی رحمت الله علیه چې مزار دی عبد الله شاه غازی رحمت الله علیه دا دریاب روکاو کړل کچری عبد الله شاه غازی رحمت الله علیه دلته کې نه وي هغه نه روکاو کړل نو دا د دریاب په سریه باندې کراچي چې کوم دی هغه په سیلاب کې ډوب شو العیاذ بالله حالانکه زمونږ اساس دا عقیده ده چې مشکل کو شاه حاجت روا صرف د الله رب العزت او چې کله موږ تاسو موږ موږ سو ایاک نعبد و ایاک نستعين اے الله موږ زستا عبادت کوم او ستانه مدد غواړم ایاک چې کوم د حصر لپاره دي یعنی عبادت د الله رب العزت او مدد بچانه غواړو صرف د الله رب العزت په قران مجید کې بشمار د آیاتونه دي چې پاغي په خپل الله رب العزت فرمایي چې فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر تاسو د الله رب العزت د ذات نه علاوه دا غنه ولې غواړي چې هغه تاسو ته نفع نقصان نشي درکول د الله رب العزت د ذات نه علاوه چاهي نبی وي چاهي ولی وي چاهي صحابي سوګي هغه نفع نقصان نشي ورکول بلکې په خپل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت قرآن مجید کې څه فرمایي قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله تو اے نبی چې خپل د نفس لپاره خپل ځان لپاره د نفس نقصان مالک نه ما الا ما شاء الله مگر الله چې سواړي غکي یہ نفع نقصان مالک ماغه دے نفع اور نقصان رسول والا حکم د الله رب ذات یعنی چې نبی نفع نقصان نشي رسوله بل چاته خپل نفس تا نو بل چاته بسورسي نو بیا یو عام ولي بسورسي نو بهرحال دا یقیني طور پر دا داسې عقیده د شرکی عقیده چې الله رب العزت په قران مجید کې واضح فرمایلی ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء چې بهشک الله رب العزت نه معاف کوي هغه سړی چې د الله رب العزت سره شریک ډیراوي الله رب العزت سره شریک کوي الله رب العزت فرمایي چې د داسې سړي مغفرت نشته ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د دین علاوه یو غټ نه غټ ګناهګار ولي نه فاسق فاجر ولي نه وي الله رب العزت فرمایي زه به معاف کوم بشر دا چې موحد وي د الله رب العزت په وحدانیت باندې یقین ساتي نو بهرحال دغه شانتي په قران مجید کې د شرک د چګم د سویل شي ان الشرك لظلم عظیم دا ظلم عظیم دی د ټولو نه غټ ظلم چې کوم دی شرک دی ځکه الله رب العزت دا نه معاف کوي انما المشركون نجس
مشرک ته الله رب عزت چې په قران مجید کې نجس او ناپاک او غلیظ وي چې انسان ځان ته مسلمان وي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي د هغې نه باوجود د الله رب عزت شرک کوي نو یاد ساتي الله رب عزت چې واضح پیغام د تاسو مخې ته بیان کو چې الله رب عزت فرمایي چې د داسې انسان ته مغفرت نکو پدې کې ډېر خلک داسې و چې یار داخله چې تاسو چې انسانان د یو بل مدد کوي ډاکټر نه مدد غواړي یا دغه چاندې د پولیسو مدد غواړي انسان د یو بل مدد کوي نو دا هم شرک شو یاد ساتي دیتا د اسباب ما تحت یعنی دنیا چې د دارالاسباب ده د اسباب او ما تحت کې د یو بل سره مدد کول دا په خپل د الله رب العزت حکم دی وتعاونوا علی البر والتقوا د نیکی او د تقوا په کارونو کې د یو بل مدد کوي یعنی په دنیا کې د اسباب په تحت کې د یو بل مدد کول دا عبادت دی دا ثواب دی دا د الله رب العزت حکم دی لیکن چې کله موږ تاسو دعا غواړو دا چې کوم دا موږ وی اے پیر زما مدد وکړي پیر بابا ما باندې کرم وکړي زما مشکل حل کې دا چې کوم دی کنه دا ما فوق الاسباب دي دا د اسبابونو هټ کې دي ته ویل کېږي دعا او دعا چې کوم دی دا هم عبادت ده الدعاء مخ العباده په حدیث شریف کې راځي چې دعا چې کوم دی د عبادت مغز دی الدعاء هو العباده دعا چې کوم دی دا عبادت ده دا عین عبادت ده نو موږ یو تر چې موږ د الله عزت عبادت کو نو دا دعا چې کوم د الله عزت دعا ده او دا د الله رب العزت د ذات سره خاصه چې موږ دعا د چانه واړو ما فوق الاسباب دا صرف د الله رب عزت ده نه موږ د نبی غوښتي شو نه د صحابینا نه د ولینا بلکې دا کله شرک دی په قران مجید کې الله رب العزت فرمایي تاسو مخه تمام قران مجید مختلف آیات ذکر کړي چې فلا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك د الله نه علاوه هغه خلق ته ولې چې کوم دغه مدد غواړي چې تاسو د نفر در رسول شي نه نقصان در رسول شي وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله سوره الفاتحه نه والی سوره الناس پوری په قران مجید کې توحید دی الله هر په توحید باندې چې کوم دي دومره زور ورکړل او چې کله موږ دا کلمه وی لا اله الا الله د دې اولنې چې کوم جز دی د کلمې اولنې جز دا عقیده توحید ده لا اله الا الله نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله نشته دی مشکل کوشا حاجت روا مختار کل عالم الغیب صرف د الله رب ذات نو بهرحال پکاردار چې موږ خپل عقاید ټیک کو کچې موږ خپل عقیده نه ټیک کو شرکی عقیده لرو نو یاد ساتي داس انسان مغفرت ګره نشته چې تاسو ډیر منځونه کوي پوره ژوندۍ تاسو منځونه خزانه کې بلکې منځونه کوي تهجد گزاري حجونه کوي الله حضرت دا قابل قبول ندي د ټولنا بهترین انسان هغه دی چې هغه عقیده توحید لري عقیده توحید خالص عقیده توحید چې مشکل کشا حاجت روا مختار کل عالم الغیب نفع نقصان مالک او نفع نقصان ورکول والا صرف د الله رب ذات دی بهرحال الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو د هر قسم د شرکیاتونو بدعات او خرافات نه زموږ حفاظت وکړي اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته